خبر افغانستان بیا ترهګریز ځپلو هیوادونو نوملړ په سر کې راغلی دی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او زموږ ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ترهګري نړیوال ډلبندۍ پیښې 2022م کال له مخې افغانستان دریم کال هم د ترهګري اړخ د ځپل شوي هیوادونو نوملړ په سر کې راغلی دی. د 2022م کال افغانستان کې 1426 کسان وژل شوي چې نړۍ په کچه ترهګري پورې تړلي د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمېر دی. 2022م کال نړۍ کې د ترهګریزو پیښو کچه 3 سلنه او په دغه پیښو کې د مرګ ژوبلې کچه 14 سلنه لوړه شوې. په ټولنیزه توګه د دې مرګ ژوبلې 10 سلنه افغانستان کې رامنځته شوي چې تر نیمایي زیات برخه یې ملکي کسان دي. د دې ډلبندۍ له مخې 2022م کال د څلورم ډلې داعش، الشعبان، طالبان، نصرت الاسلام والمسلمین نړۍ کې تر نورو ډیر مرګ ژوبله کې ښکیل دي. د راپور وایي دغه څلور ډلې د 3344 کسان مړینې مسؤل دي چې په 2022م کال کې د ټولې مړینې 40 سلنه جوړې دي. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.